سلام ګران دوستانو، نن درس دا دی چې څنګه کولی شو چې موږ تاسې په مایکروسافټ اکسل کې حاضري جوړه کړو او د هغه حاضر او غیر حاضر رخصت راوباسو. راسئ چې مایکروسافټ اکسل ته داخل شو. لومړی نمبر، نیم، فادر نیم، پروګرام، سلیپ نمبر 2 یو دوه چې مو ولیکل دا دواړه داسې انتخابو تر دغه نشان نیسو د کویک انالیسیس کنټرول کې شرکت کې دا داسې په دغه را کې کشو تر څو تر یو جیش ځکه ځینې میاشتې جیش او ځینې بیا یو دېرش وي. کله چې ملاحظه شول د دې خانو سایز باید د حاضرۍ په اندازه جوړ شي. د دې لپاره فارمټ او همدارنګه کالم ایډیټ د حاضرۍ سایز چې دی هغه 2 اوکې. کله چې مو کې اوس دلته لیکو ټوټل حاضر چې د نفر ټوله څو ورځې حاضر دی، ټوټل ابسنټ چې ټوله څو ورځې غیر حاضر دی، ټوټل ال چې ټوله څو ورځې رخصت دی یا مریض دی یا ټوټل لیو. د دې لپاره اوس زه اول لومړی غواړو چې حاضر په کوم 25 سره شي او غیر حاضر 25 سره شي. یعنی موږ دا غواړو چې دلته اول ولیکو چې حاضر څه لیکم هغه باید 25 ولیکل شي، غیر حاضر سره کم راسي. د دې لپاره به موږ داسې یو نښان استعمال کړو، نیو رول سره راسي په کنډیشنل فارمټینګ کې. په دې ځای کې آیکن سیټ انتخاب کړئ در سره او په دې ځای کې هم دغه شکل انتخاب کړئ. دلته ورته وایاست په دې ځای کې دغه ټایپ په نمبر بدل کړئ. ورته هر کله چې ما 3 ولیکل یا تر 3 مې لوړ عدد ولیکئ ته دغه ټیک مارک نښه راته راوله چې دغه نفر حاضر دی. دا فقط یو نښه ده چې موږ سره ښیو او دغه نښان مثلا فرض که زه د رخصتۍ دپاره استعمالوم یا بل نښان هم تاسو دلته انتخابولی شئ، هر نښان چې تاسو خوښ دی. زه هر کله چې 2 ولیکم بیا ته ماته دغه نښان راوله او که مې تر 2 کم شی ولیکئ یعنی یو مې ولیکئ بیا چې لفا راوله چې غیر حاضر دی او شو آیکن اونلی په دغه ځای کې یوازې د هغه آیکنان راته ښکاره کړه. اوکې کې درسره. اوس ګورئ دوستانو، کله چې موږ تاسو دلته 3 ولیکو موږ تاسو ته ټیک مارک راځي. که چیرې موږ تاسو دلته 2 ولیکو هغه د رخصت خانه راځي او که چیرې په دې کې 1 ولیکو بیا غیر حاضر راځي. اوس د دې لپاره چې موږ غواړو چې مکمل حاضر معلوم کړو چې دوی ټوله څو ورځې حاضر دي، مساوي کاونټ اف قوس خلاص. کاونټ معنا حسابل، یعنی ته ماته خاني حساب که خو اف که چیرې. اوس دلته زموږ څخه رینج غواړي. رینج معنا د قیمتونو څخه هغه څخه به موږ انتخابو چې په کوم ځای کې موږ حاضر یا غیر حاضر لیکو. اوس چې موږ حاضر یا غیر حاضر لیکو هغه په دغه را کې لیکل کیږي، په دغه سا کې کاما. ګورئ دلته د رینج څخه وروسته موږ ته خپله وایي کاما کښېږده کاما. بیا کریټیریا غواړي. کریټیریا د شرط صحیح ته ویل کېږي. ستا شرط څه شي دی، یعنې ته څه شي غواړې حساب یې کړې. ډبل کوټیشن زه ورته هم 3 حساب کړه ځکه هلته موږ رخصت په 3 ډول دی، دی موږ ته حاضر په 3 ډول دی موږ ته حاضر حسابي. قوس بند انټر. دا فورمول همداسې راکاش کړي در سره او په دې ځای کې مساوي کاونټ اف قوس خلاص. په دغه رینج کې په دغه ساحه کې کاما ډبل کوټیشن. ته ماته غیر حاضر معلوم که غیر حاضر مو په 1 سره شول دی. ډبل کوټیشن قوس بند انټر. او اوس که غواړو چې رخصت معلوم کړو مساوي کاونټ اف قوس خلاص. په دغه ساحه کې کاما ډبل کوټیشن ته ماته 2 حساب کړه ډبل کوټیشن قوس بند انټر. نور زموږ حاضري جوړ څه که غواړو چې د 2 شاګردانو د داخلي نمبرونه هم باید یو رقم رانسي نو بیا کنډیشنل فارمټینګ په دې ځای کې ورته وایي چې ډپلیکیټ والیوز. کله چې 2 یو رقم شان درته راغلل ته هغه ته سره کم رنګ ورکړه، لایټ ایټ چیسو رنګ ورکړه. اوکې که درسره. دلته هم 1 2 3
اوس په دې ځای کې خپل عنوان ورکړئ. مثلا دا ځای دپاره چې مو جوړ کړی مثلا شیرزاد Educational Foundation، مثلا دلته ولیکو کمپیوټر برانچ. په دې ځای کې او دلته به ورته ولیکو مثلا 2020 March attendance sheet. مهمه دا نه دلته چې هر شی تاسو لیکئ ولیکئ، دا فقط یو فارمټ دی چې زه په سنټر کې دغه شکل استعمالوم، تاسو چې هر شکل استعمالوئ در سره ولیکئ. مثلا په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې ولیکئ استاد، مثلا په دې ځای کې زه ورته لیکم enter مثلا 3 for present دا خانه ورته میرج کوسم چې پرسایز دوا د رخصت دپاره همدارنګه یو د غیر حاضر دپاره absent. total days. اوس په دې ته همیشه دغه عنوان ته یو رنګ ورکوئ تاسې چې تر څو د نورې لیکنې سره یې فرق وشي. دا و دوستانو زموږ ته حاضرې چې موږ څنګه کولی شو یو حاضري جوړ کړو. اوس که یو دوې درې انټرې وکړو موږ ته څه به معلوم شي. مثلا احمدالله د نورالله زوی دی، مثلا MS Word وایي، مثلا داخلي نمبر دی مثلا 302 ډبل کلیک په ځای کې مثلا بل چې دی نبی دی، مثلا د عمر شاه زوی دی، د MS Excel وایي داخلي نمبر دا دی. بل مثلا احمد دی د پوپال زوی دی، مثلا دی وایي MS Word د ده داخلي نمبر دی. مثلا فرض کړه که چیرې سهوا خطا وځي استاد سره ویلي کې د څې راګرځي چې دا دواړه یو شی ول دا دلته چې موږ ته مخکې ډپلیکیټ ورکوي، نو بیا استاد ګوري چې یا د شاګرد داخله ده یا د سهو سوي دي هغه اصلاح کوي. او کله چې حاضري اخلي پر ورځ چې استاد درې ولیکي هغه محصل حاضریږي یا هغه شاګرد حاضریږي. تاسو وینئ دوستانو چې هلته تاسو ته مجموعه هم راوځي چې دا نفر څو ورځې حاضر دی. که چیرې دا رخصت معامله سي هلته هم تاسو ته رخصت راوځي. که چیرې ورځ رخصت کو اوس ګورئ دوستانو که تاسو ګورئ دلته دا نفر د نبي په نامه سره چې د عمر شاه زوی دی 2 ورځې غیر حاضر دی. دلته هم په ابسنټ کې 2 ورځې غیر حاضر دی، 3 ورځې حاضر دی.
او دغه نفر چې دی مثلا دلته درته وایي چې 3 ورځې حاضر دی، یوه ورځ غیر حاضر دی، یوه ورځ رخصت دی. خدای دې وکړي چې یو څه مو ځینې زده کړي وي. د الله په امان.